د مجرمینو په نیول کېدو کې د امنیتي ځواکونو پرله پسې او بریالۍ هڅې تازه د دغه ولایت چهار ولسوالۍ د امنیه قوماندانۍ امنیتي سرتیرو لخوا 2 تنه د پاسو ډوله موټر د غلا په تور نیول شوي او تر ګرویګونو لاندې دي. پاسو ډوله موټر په جګري رنګ کې دوی د پلخمري ولایت څخه راتښتولي د کندوز ولایت ته او دلته یې غوښتله چې د چهار ولسوالۍ کې د موټروان په قتل ورسوي او موټر اختطاف کړي چې زموږ د امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا کشف شول. موټر هم ونیول سو او سارقین هم ورسره بالفعله ګیر سوه چې د فلحال زموږ تر نظارت لاندې دي او عدلي قضایي ارګانونو ته به وسپارل شي. په ورته مهال نیول شوي کسان بیا پر خپلو جرمونو اعتراف کوي او وایي چې نور به داسې ناوړه کړنو ته مخه نه کړي. اینمی رفیق ما که شد خب با سابق اینمی کارش بود، مرا قطع خود براکت بازی داد، ما هم قطع شکجه شدم آمدم. علی پشیمانم هستم، اگر پشیمانم شدم ولی در دست چیز نمیادی. جرم خود اعتراف کردم، سزای خود تیر میکنم. دا کسان په داسې حال کې نیول شوي چې همدا تېره اونۍ هم 6 تنه د غلا او د عامه نظم ګډوډولو په تور نیولي او دوسیې عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارلي دي.